که فرض که ستاسو نه چېرته څوک قرض پیسې غواړي چې ما نه قرض پیسې راکړه نو ته ورته ویلی شي چې I'm sorry I can't I'm broke. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه سلنګ او ایډیمز شروع کړی دي. د دې نه مخکې مونږه یو لیسن الریډي کړی دی. که چا تر اوسه پورې هغه نه یې کتلی نو مهرباني وکړئ اول هغه خامخا وګورئ، ځکه چې په هغې کې مونږه ایکسپلین کړی دی چې سلنګ څه ته ویلي کېږي او ایډیم څه ته ویلي کېږي. اوس دلته کې د ننني لیسن شروع کېدو نه مخکې لږ شانتې وضاحت کول غواړم. په تیر شوي لیسن کې ما تاسو ته ویلي و چې ایډیمز ته محاوره ویلي کېږي او محاورې ته په پښتو کې متل ویلي کېږي. نو ډېرو کسانو بیا ما ته په کمنټس کې لیکلي و چې محاوره او متل ځان له جدا جدا څیزونه دي. نو دا خبره صحیح ده، زما نه لږه شانتې غلطي شوې وه. زما دا خیال و چې محاوره ورته په اردو کې ویلي کېږي او په پښتو کې بیا محاورې ته متل ویلي کېږي. نو ما ځکه دا خبره کړې وه، خو بیا ما ته وروسته پته ولګېدله چې محاوره ځان له څیز دی او متل ځان له څیز دی. متل ته په انګلیش کې ویلي کېږي proverbs، او proverbs هغې ته ویلي کېږي فرض کا یوه خبره ده، یوه مشهوره خبره ده او هغه د پخوا نه یعنې د پخوا زمانې نه څنګه را روانه ده تر اوسه پورې هغه خبره هغه شانتې راځي، نو هغې ته بیا متل ویلي کېږي، هغې ته proverbs ویلي کېږي. نو proverbs او idioms د یو بل نه جدا جدا څیزونه دي، صحیح ده. بل یو بنیادي فرق پکې دا دی چې کوم idioms دي نو دا idioms خو یو قسم له فریز وي. یو فریز مطلب دا دی چې دا د دوه دریو الفاظو نه جوړ وي، مکمل فقره نه وي. څنګه چې په تیر لیسن کې مونږ کړي وو ټای د ناټ، نو تاسو اوس وګورئ ټای د ناټ خو کمپلیټ سنټنس نه دی که نه، صرف د دریو ټکونه جوړ دی، ټای د ناټ. نو دغه شانتې دا یو ایډیم دی. نو کم چې دا ایډیمز دي نو دا په خپله باندې کمپلیټ سنټنسز نه وي، مونږ د دې نه بیا کمپلیټ سنټنس جوړو، مطلب دا مونږ بیا په یو فقر کې دننه استعمالو. څنګه چې ما تاسو له په تیر لیسن کې اگزامپل درکړی وو، I will tie the knot next week، زه به بله هفتې لا واده کوم. نو دغه شانتې مونږ په خپله د دې نه کمپلیټ سنټنس جوړ کو. او بل طرف ته کم چې پرووربس دي، کم ته چې په پښتو کې متل ویلي کېږي، نو هغه په خپله باندې کمپلیټ سنټنس وي، هغه په خپله باندې مکمل جمله وي. نو دا دواړه په دې کې بنیادي فرق دی. او بل یو فرق پکې دا دی، کم چې پرووربس دي، کم چې متل وي، نو په هغې کې یو قسم لا سبق وي پکې د خلکو دپاره، یو لیسن وي پکې، په هغې کې د خلکو دپاره یو نصیحت وي. نو دغه شانتې په دې دواړو کې دا بنیادي فرق دی. ښه، اوس راځو مونږ خپل ننني لیسن لا. په ننني لیسن کې به مونږ یو بل ایډیم کوو او هغه ایډیم دی I'm broke. I'm broke. د I'm broke مطلب دی I have no money، چې د چا سره مکمل پیسې د سره اړو وي نه، بالکل خالی جب وي، مکمل د چا سره پیسې نه وي، نو په هغه ټایم کې خلک استعمالوي I'm broke. تاسو به دا یو خبره یاد ساتئ چې تاسو ته به پته ده که نه چې د بریک مطلب خو دی ماتېدل، او د بریک سیکنډ فارم دی بروک او د بریک تھرډ فارم دی بروکن. خو چې دا کم ایډیم دی نو په دې کې به صرف او صرف بروک استعمالیږي. اوس که فرض که څوک ووایي چې I'm broken، اوس I'm broken په انګلیش کې دا سنټنس شته دی، بروکن ټکي خو په انګلیش کې شته دی، خو دا به بیا هغه محاوره نه وي، د هغې به بیا خپل مطلب وي، د هغې مطلب به بالکل بدل وي بیا د دې محاورې نه. محاوره ده I'm broke. که څوک ووایي چې I'm broken، د هغې مطلب به دا چې زه مات شوی یم، صحیح ده. نو د هغې مطلب خو دا نه دی چې زما سره پیسې نشته دي. نو ګوره معنی څومره بدله ده. محاوره ده I'm broke، دا به همیشه استعمالیږي I'm broke. I'm broken به نه راځي، I'm break به نه راځي. هغه په انګلیش کې شته دی، خو د هغې مطلب بیا بالکل بدل دی. که څوک دا چاته ویل غواړي چې زما سره پیسې نشته دی، نو هغه به بیا صرف او صرف I'm broke وایي. دا مونږ په هغه وخت کې استعمالو چې کله زمونږ سره پیسې نه وي او مونږ چاته وایو چې زما سره بالکل پیسې نشته، مطلب خالی جیب یم، نو په هغه ټایم کې مونږ ویلی شو چې I'm broke. یا مونږ ویلی شو My brother is broke، زما رور بیخي خالی جب دی، زما د رور سره مکمل پیسې نشته دی. یا مونږ وایو After I pay my bills I'm broke، زه چې کله خپل بیلونه جمع کما، د بجلی بیل جمع کما، د ګیس بیل جمع کما، دغه شانتې د ټلیفون بیل جمع کما، زه چې کله ټول بیلونه جمع کما I'm broke، زما سره بیا پیسې نه وي، زه بیا خالی لاس یم، خالی جیب یم. ښه، اوس یو څو نور اگزامپلز اخلو. اگزامپل نمبر 1، Hey Amjad, can I borrow some money؟ Hey امجده، زه ستا نه څه قرض پیسې اخیستی شم؟ Sorry I'm broke. خفه نه شې، زما سره خپله پیسې نشته ده، I'm broke، زه په خپله خالی جیب یم. Hey سلیم، let's take a trip to کالام this weekend. Hey سلیمه، راځه چې په دې ویکینډ باندې یعنی په دې هفته اتوار باندې کالام ته چکر ولګو. Let's take a trip to کالام this weekend. نو زه به ورته څه Oh no I can't I'm broke. Oh no زه نشم کولی، I'm broke، زما سره پیسې نشته دی، زه خو خالی جیب یم. Last example،
که فرض که تاسو ته پلار درته یا مور درته ووایي چې ډونټ سپینډ یور منی سو فاست، دومره تیز دومره زر زر خپلې پیسې مه خرج کوه، نو ته به ورته څه وایې وای ناټ، ولې نه خرج کومه، څه چل دی؟ نو پلار یا مور درته په جواب کې څه ویلی شي؟ یو آر ګوینګ ټو بی بروک سون، ستا به جیب ډېر زر خالی شي، یعنی پیسې به سره ډېر زر ختمې شي. نو دغه شانتي که فرض که ستاسو نه چېرته څوک قرض پیسې غواړي چې ما نه قرض پیسې راکړه، نو ته ورته ویلی شي چې آیم سوري آی کینټ آیم بروک. نو دا و زمونږ نننی لیسن. زما امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. اوس تاسو دپاره هوم ورک دا دی چې تاسو آیم بروک په یو سنټنس کې استعمال کړئ او په کمنټس کې ولیکئ. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.